ډیر معزز مسلمانان نن سبا د آنلاین کاروبار باندې اخته دي، خاص کر د فارکس چې ورته وایي یا زموږ د پښتنو په اصطلاح باندې دې ته فورسیج وایي. دا کاروبارو په باره کې اکثره انسانان ډېر زیات په شک کې دي او پوښتنې ډېر زیاتې کوي. اصلا دا خو ښکاره خبره ده چې موجوده دور دا د ټکنالوژي دور دی او په هر شي کې بدلون راځي. کاروبار کې هم بدلون راغلی دی. دغه بدلون په رقم او په وار په رقم الفاظو په رقم نومو باندې دا کاروبار نومول کیږي. د نیټ پر سطح باندې نن سبا آنلاین کاروبار بیخي رایج دی په مختلف نومو باندې. سټاک ایکسچینج باندې دی، سپاټ ټریډینګ باندې دی او فارن کرنسی باندې ستا فارسیج باندې په نور نومو باندې. اصلا سړی دا خبره وکړي چې دغه نن سبا چې خلکو ته دا امیدونه ورکوي چې دومره پیسې زموږ سره جمع که او بیا دومره ملګري تیار که، بیا به تا څومره ملګري ته تیارې هم پیسې درکوي او دا پیسې او بیا نور مخته روان په دې باندې موږ کاروبار کوو. بعض علماء کرام په دې کې دا وایي چې دا خو مضاربت دی، نو د مضاربت اصول پکې مراعات دا جایز. اصلا باید لومړی د دې مطالعه وسي د هر شي چې کوم نوم دی، کومه کمپنۍ ده آنلاین کاروبار کې، لومړی باید دا په تحقیق مطالعه سي. د مطالعې ما بعد بیا د دې د جواز او د عدم جواز احکام خپل ښکاره کېږي. دغه فورسیج چې نن سبا بیخي عام دی، زموږ پښتانه بیخي ډېر په دې اخته سوي دي. اول لوار یو محدود پیسې ستاسې غواړي، بیا تا ته وایي چې ته دومره ملګري زیات که پر هر ملګري باندې تا ته کمیشن درکوي، دا پیسې چلی بیا تا ته ګټ راکوي. دا په حقیقت کې بیع نه ده، دا په حقیقت کې سودا نه ده، دا ټول د سکرین پر مخ باندې دا شانوا دي. د دې کاروبار چې کوم طریقه کار دی دا په حقیقت کې د کاروبار طریقه کار نه دی. قسم دا فارسیج د نړۍ پر سطح په لوړه کمپنیو کې دي، ډېر ملکو کې دا رایج دي، لیکن په دې کې چې کوم راکړه ورکړه کېږي یا د مختلفو ممالکو د کرنسي خرید فروخت کېږي، دا په حقیقت کې پیسې نسته، دا د سکرین پر مخ باندې دي، کاغذي کاروایی ده. لہذا د دې دپاره چې کوم د صرافۍ دپاره چې شریعت کوم اصول او ضوابط ایښي دي، هغه اصول او ضوابط په دې کې هېڅ مراعات نه دي، شرایط نه دي مراعات. چې دا به قبضه وي او مجلس به یې وي، قبضه بلکل سته نه، مجلس سته نه، بیا د هغه سره د دواړو کې یا به دواړه کرنسي موجودې وي یا به کم از کم یو طرف ته به وي. دلته دواړه نسته، بیلکالي بالکالي ده. زموږ شریعت د ډېرو وجوهاتو د وجې دا کاروبار ته ناجایز ویلی دی. په دې کې بیه د معدوم راځي، بیه د قبل القبض راځي او په دې کې سودا کې د دواړو طرف ته چې کوم مبیعه ده یا کرنسي دي یو طرف ته هم نسته، بس دومره واخه دومره در واړولې بس دونې ګټه دې وکړه. دا ته وایي بیل کالي بالکالي. دا به زموږ په شریعت کې غټه مسله ده او دغه رقم په دې کې ډېر شرایط شته چې هغه دا شراکت وي که مضاربت ده او علما چې د مضاربت نوم ورکوي دغه فاسد دی. لہذا د دې کاروبار څخه باید موږ ډډه وکړو. زموږ علما کرام په دې هڅه کې دي چې دې ته جواز پیدا کړي. خاص کر په دې باندې مختلفو بیانونو تاسو اورېدلي چې دا خو مضاربت دی، دا فلانکی دی. مضاربت خو یو طرف ته راواخه کوي، مضاربت صحیح کې دا چاته چې تا پیسې په مضاربت ورکړي دي هغه سړی تا پوښتلی دی چې څنګه کاروبار کوي. خبره خو په هغه ځای کې ده چې دا سړی په دې کم کاروبار کوي. دغه آنلاین کاروبار چې دی په کوي، آیا په دې کې د شریعت ټول چې کوم اصول د کاروبار دي دا مراعات دي که نه دي مراعات؟ یو اصول نه دي مراعات. په دې کې به سړی دا سودا چې کوي دا کې به ګوري د پیسو وجود به یې، مجلس به یې وي، هغه یې چې په دې کې نسته. بیا په دې کې شرایط دي، داسې شرایط شته چې هغه د شراکت وي او که د سودا یې د دواړو د فساد ذریعه ګرځي. لہذا په کار دا ده موږ په داسې معاملو کې لومړی د علما کرامو څخه مشوره واخلو. بعض کسان خو بیا دومره د دنیا حب او محبت اخیستي، هلته دوی یو لالچ ورکړی دی چې په دې کې دومره ډالر تا ته ګټه راوځي. که یو مولوي صاحب په دې اړه باندې حقیقت واضح کړي، مسله د عدم جواز دا واضح کړي، بیا د اعتراضات کې چې دا پیسې نه دي پوه
دا یې اوس پخوا سلسله چلی. هر شریعت زموږ شریعت هر کاروبار ته ولو که لس نه شل کاله ما بعد را روان دي. زموږ شریعت الحمدلله داسې اصول ایښي دي چې د دغې اصول په وجه باندې هغه کاروبار که سل کاله ما بعد ومي بیا پر دې اصول باندې برابرېږي. دا خبره غلطه ده چې دا خو اوس نوی کاروبار دی، نوی سیستم دی، ټکنالوژي دور دی، باید په دې کې تساهل راولي. تقریبا ما چې کوم تحقیقات کړي پر دې باندې د فتاوا یا چې کوم دارالافتا دي معتمدې دارالافتا وي، هغه که دارالعلوم دیوبند ده، که دارالعلوم کراچي ده، که بنوري ټاون ده، که بنوریه ده، که جامعة الرشید دي، دې ټول علماو عدم جواز دې ته کړ. نو موږ ته څه پرېښوده چې بیا کوو؟ او په دې کې بیا زموږ پښتانه دومره غولېدلي دي، په وار وار باندې موږ د داسې شان ښکار سوي. یو وار د ډبل شاه په نامه باندې زموږ انسانان یې ټول لوټ کړي ویوړل. بیا هغه د تبلیغي په شکل کې چې یو کس موږ ته رالی، غل د علماو په شکل کې رالی، ډېر پیسې یې وړې. هم حضرت شیخ صاحب سلیم الله خان رحمه الله د عدم جواز فتوا ولګول. د هغه علماو دا ویل چې د دې دماغ اوس کار نه کوي، د دې عمر ډېر دی. اخر کوم حال ته ورسېده؟ دا زموږ د سرمایې غله دي، دا زموږ نفقې را خرابوي. خپل کاروبارونه په خپل لاس باندې وکړي. دغه آنلاین کاروباري سیستم ته مو راوړي. په دې کې ډېر قباحتونه دي. هر مسلمان باید کوشش وکړي د دې څخه ځان وساتي.